یو پرسکونه کلی و چېرته چې ډېر غریبانان او سادهګان خلکه اوسېدل او خپل محنت په یې هم کولو. د دغه کلي خلک ډېر زیات غریبانان او ډېر زیات محنت کوونکي وو. همدغه کلي کې یو سړی هم اوسېدلو چې د هغه نوم چودھری رحیم داد و. هغه په ظاهره ډېر عزتداره او ډېر مذهبي انسان ښکارېدو، ولې چې هر ټایم به یې په لاس کې تسبیح او سپینې کفړې به یې وي، خو حقیقت د دې نه بدل و. هغه یو ډېر زیات بد سړی و. د هغه د وجې د ټول کلي زندګي ډېره زیاته مشکله وه او د خلکو مخکې به یې ځان نه ښه سړی جوړ کړو او دا به یې ویل: زما وروڼو تاسو ته پته شته که نه، موږ خو همیشه د خلکو مدد کوو. د غریبانانو مو ډېر زیات مدد کړی دی، د یتیمانانو هم ډېر زیات خیال ساتلی دی، د چا حق هم نه دی والی. موږ ډېر زیات خدمت کوو او په دې کلي کې چې څه خدمت راځي نو موږ ورته حاضر یو. هسې دروغو دعوې خو نه کوو، په رښتیا وایو. یاروره دا ظالم څه وایي، دی خو داسې لګیا دی لکه چې په رښتیا د دې ټول کلي مدد کړي. دا هغه چودھري نه چې تېره میاشت کې د ټولو یتیمانانو حق پټ کړی و او د هغې نه یې پیسې واخلې وې. او که نه او نن یې د ځان نه راته پرشته جوړه کړې ده. دننه مونږ خدای خلاص کړي، دا څه عذاب دی. په دغه کلي کې یوه کونډه ښځه هم اوسېدله چې ډېره زیاته بېسهارې او بېاسرې وه. نه یې زوی و نه یې ورور و او خاوند یې هم وفات شو او یو راکوټي شان کور یې و چې هغه د هغې د مرحوم خاوند نشاني وه. بیا چودھري د خپل طاقت په زور باندې د هغې د کور مخې ته دیوال ووهو. یو اوچت دیوال یې ووهو چې هغې سره د هغې د کور لار مکمل بنده شوه او دا ډېره زیاته پریشانه شوه. دیوال ته یې لاس کېښو او ځان سره یې وویل: په دې دیوالونو او په دې کور کې خو زما د خاوند محنت او خولشه میږه ده. په هره یوه خښته کې د هغه محنت شامل دی او نن یو ظالم راځي دا مانه اخلي. یا الله، ما خو چا سره زیاتي نه دي کړي، نه مې چا سره ظلم کولی دی او نه مې د چا حق والی دی، نو بیا ما سره دا ظلم موری کېږي. خدایه ته زما مدد وکړي او د دې ظالم انسان نه مې زر تر زره خلاصه کړي. خدایه ته زما مددګار شي. یا یو ورځ چودھري په خپله د هغې کور ته راغلو چې د هغه په سترګو کې د هغه لالچ ښکاره ښکارېدو او په ډېره ظالمانه رویې سره یې دې ته وویل: ګوره شاهینې، دا ځمکه ماته د وخته راکه، دا به ستا دپاره ډېره بهتره وي. که را دې نه کړه نو بیا به دې پرې ډېره زیاته تنګوم. دا ځمکه او دا کور او د دې کور یوه هفته دا زما د خاوند امانت دی. دا زه په یو قیمت هم چاته نه ورکوم. کو هر څومره تکلیف پې ماته رسي زه تیار یم، تکلیف به برداشت کوم، خو ځمکه نه در کوم. خزانه استوزه دې کور کې قید شوې، نه به ستا له خوا له څوک راتلی شي او نه چې ته چېرته تللی شي. ګورم چې ستا دا همت د کومې پورې وي. ظلم زیات وخته پورې نه چلیږي، یو ورځ به جواب ورکړي. خدای پاک به باندې خلاصه کړي. بیا د کلي یو دوه نوجوانان اسلم او نومان کله چې د دې کیسې نه خبر شو نو ډېر زیات غوسه شو او په ډېرې غوسې سره یې وویل: دا خو حقول او ظلم دی، موږ څنګه خاموشه پاتې شو؟ دا خو ډېر ظالم انسان دی، ادې به څه چل کور غواړي. یجنې دا چودھري ظالم خو باغ به یې څه حالې ښځه ډېره تنګه کړي. اسلمه خبره دې ټیک ده، خو چودھري سره طاقت دی، پیسه ده، زور دی. که مونږ دغه خلاف څه وکړو هغه مونږ ته نقصان هم رسولی شي. نعمانه خبره دې ټیک ده، خو که موږ ویرېدو نو په دې کلي کې کله هم امن او انصاف نشي راتلی. چا له ښودلی دلې پکار دي که نه؟ د الله تعالی ستا دپاره موږ د ودرې، باقي خو دې ظالم په حد خلاص کو. څه ساعت پورې دواړه په دې سوچ کې وو. ډېر زیات سوچ نه بعد دواړو خطرناکه خو یو ډېره ضروري فیصله وکړه او دواړه ډېر زیات خوشحاله شو. اسلمه مې اورېدلي چې چودھري خپل اصل کاغذونه دا په ګودام کې ایښلي دي
خو هغه مونږ ته میلو شي نو دا سړی مونږ ښکاره کولی سو د غلطو کارونه نه به منې شي. نو بس نومانه فیصله وشوه. نن شپه چې هر څه کېږي موږ به ګودام ته ځو. ځان ته یاد ساته. بیا د شپې وختو هر طرف ته خاموشي وه او نری نری هوا هم چلیدله او اسلم او نومان دواړه د ګودام په طرف روان وو چې په دې کې نومان ډېر زیات ویرېدو او په ډېرې یېرې سره یې اسلم ته وویل یاره اسلم اندازې خو هسې ممره خطرناک دی خو بیا دا سپي زه خو ډېر زیات یېرېږم چېرته خطر راته جوړه نه شي. نومانه د یاري وخت نه دی. بس دا خیال ساته چې ته اواز تیز لاړو نه شي څوک پوه نه شي. بیا یو سپی د هغې دواړو مخې ته راشي چې په دې سره هغې حیران شي او نومان ډېر زیات ویریږي او په ډېرې یېرې سره د هغه ځای نه روان شي او ووایي اسلمه راته چې ګینې کېږو دا روان خلکه خبرې. بس یادېږه مه هده ورسېدو خو بس خیال کوه چې اواز تیز لاړو نه شي څوک راباندې پوه نه شي. بیا څه ساعت بعد اسلم او نومان هغه ګودام ته هم ورسېدل او هغه ګودام ته دننه شو او ویې کتل چې هر طرف ته صندوقونه او ډېر ضروري فایلونه پراته دي. نومان هغه کاغذونه کتل شروع کړه او ویې ویل یاره اسلمه دلته خو ډېر کاغذونه پراته دي او چې صحیح کاغذ اصل او هم کاغذ کم یو دي ته خبرې فتح نه لګي ډېر زیات دي. بیا اسلم یو فایل اوچت کو او ویې ویل دا وګوره نومانه په دې سرکاري موخو ډیټایل دی. کله چې هغې هغه فایل کولو کو او ویې کتل نو ډېر زیات حیران شو او ویې ویل دا خو هغه ثبوت دی چې هغه چودري د غریبانو حق وهلی و. یاره دا سړی خو ډېر ظالم دی. دا خو یوازې زموږ نه د خلکو امیدونه هم پرې. دا څه ظالم انسان دی دا ښه ده چې راخویو. بیا اسلم او نومان دواړه په خپل پلان کې کامیاب شو او هغه فایل یې راواغشتو او د هغه ځای نه راووتل او را روان وو او ډېر زیات خوشحالۍ سره واپس راغلل. بیا په سبا چودري د کلي په یو غټ میټینګ کې ناست و او داسې وویل مونږ خو همیشه د ګاونډیانو د حق خیال ساتلی دی. مونږ خو چا سره ظلم نه کوو. مونږ خو د خپلو ګاونډیانو ډېر زیات فکر کوو. او کندو ته دیوان وای او د هغې لاره بندول شاید چې دا به هم د ده په حق کې وي دا به هم د ته ازاد وي. په دې وخت کې اسلم او نومان دواړه راغلل او په ډېرې غوسې سره یې ورته وویل او د اسلم په لاس کې هغه فایل هم موجود و. ماسکار ډېر زیاتې دی وکړو. اوس رښتیا مخې ته لاړل. ظالم انسانه. دا څه بکواس دی چې ما زیاتې وکړو او رښتیا مخې ته رالل. ولې مدد د خلکو نه کوم؟ بس اوس په دروغ مه وایې ظالمه دا د هغه کاغذونه چې تا پټ کړي وو ستا ټول خط مونږ ته معلوم شو. بیا د کلي خلکو هغه کاغذونه هم وکتل او ډېر زیات حیران وو. بیا کله چې د کلي مشر خبر شو نو ډېر زیات خفه شو او چودري ته یې داسې وویل چودري تا ډېر زیاتې کړی دی ظلم دې کړی دی تا له شرم پکار دی تا خلکو ته دوکه ورکړې ده تا ته به د دې سزا ضرور میلاویږي او کوم دیوال چې د هره کونډې ته والی دی هغه به هم ورځې په خپله. په دې خبره باندې چودري ډېر زیات شرمنده شو د ټول کلي مخکې او لاندې به یې کتل او ډېر شرمنده ولاړ و. بیا چودري ډېر ټیټ سترګې و او هغه دیوال یې په خپله ورزول شروع کړه کم دیوال یې چې هغه کونډې ښځې ته والی و او په دې سره هغه کونډه ښځه شاهینه ډېره زیاته خوشحاله شوه او بیا په کلي کې ډېر زیات سکون او خوشحالي راغله. خلک ډېر زیات خوشحاله وو او خلکو یو لوی سبق زده کړو. نو خوږو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې کهاني. که خوښه شوې مې وي نو لایک کې کمنټ وکړئ او سبسکرایب درنه بیخي هېر نه شي. او زموږ د دې کهانۍ مقصد دا دی
چې حرام خوري او ظلم د دې انجام د همیشه رسوایی وي، خو رښتیا ضرور ښکاره کیږي اگر که څه وخت بعد وي. الله تعالی دې موږ ټول د دروغو نه او د ظلم نه بچ ساتي. الله مو راته ښاد، اباد او بریالي لره. د لوی الله فامان.